بے ایمان سړی دا د زکات څخه ډیر بیریږي. د ده دا ګمان وي چې د زکات په ورکولو باندې به مال کم سي، وږي به سم، بیا به مې اولاد څه خوري، ځکه د خپل مال 40 وباسم چش به ما ته پاته سي. ګورئ دا د بې ایمانه سړي علامه ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والزکات برهان. برهان وای داسې حجت او دلیل چې بالکل واضح وي او ښکاره وي. یعنی زکات او صدقه دا د ایمان یو واضح او ښکاره دلیل دی. کوم کسان چې د زکات په ورکولو باندې پریشان وي، یا یې زړه ریږدي، یا یې لاس ریږدي، یا یې زړه نه ورباندې کېږي کې ورکوي هم یو چا ته په عوض کې ورکوي، دا کسان د ایمان کمزوري خلق دي. ګوري حدیث کې موږ تاسو ته د خپل ایمان باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان د معلومولو دپاره موږ ته یو لیبارټري تیاره کړی چې د دې د لارې موږ تاسو خپل ایمان کتلی سو چې زموږ ایمان قوي دی که ضعیف دی. زموږ ایمان خدای نه خواسته مخ پر ضعف خو به نه روان. د هغه یوه لیبارټري دا ده که چیرې تا د زکات ورکولو په وخت کې یا د مال و فقراو ته د تقسیمولو په وخت کې ستا زړه پریشان و، زړه دې نه غوښتی او دا دې ګمان و چې زما مال په دې باندې کمیږي، په دې پوه چې ستا په ایمان کې نقص راغلی دی. د خپل ایمان اصلاح وکړه، ځکه حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې والزکات برهان، زکات د ایمان یو واضح او ښکاره حجت او دلیل دی. علماء کرام لیکي چې د زکات ورکولو په وخت کې د زړه تعلق د مال سره یا د دنیا سره کمیږي، د الله سره زیاتیږي. د زکات ورکولو په وخت کې که انسان په ښه نیت باندې، په اخلاص باندې، په مینه باندې دا زکات ورکوي، په دې پوه سه چې دا سړی د دنیا مینه محبت نه لري، په زړه کې د ده دنیا ځای نه لري، بلکې د ده په زړه کې د الله مینه او محبت دی. د هغه الله پر نامه باندې، د هغه الله د حکم پر اساس باندې دی د زکات ډېر په مینه ورکوي. گویا زکات ورکول دا د الله د محبت علامه ده، نه ورکول د دنیا د محبت علامه ده. د الله د محبت علامه دا ده چې ستا ایمان قوي دی. د دنیا د محبت علامه دا ده چې ستا ایمان ضعیف دی. نو ته په خپله په ځان کې وګوره که چیرې د زکات په ورکولو باندې ما او تا پریشانه کېږو خدای نه خواسته، یا مې زړه خرابېږي، یا مې لاس ریږدي، یا د مسکنت خوف وي، یا د فقر خطره یې پر ما او تا باندې، په دې پوه چې زما او ستا په ایمان کې کار دی او زما او ستا په زړه کې دنیا ځای نیولی دی، پیسو ځای نیولی دی، او حب الدنیا رأس کل خطیئه. نبی علیه السلام وایي کله چې ستا په زړه کې د دنیا محبت ځای ونیسي، قرار پیدا کې، په دې پوه سه چې دغه محبت د هرې ګناه جړ دی. بیا به ته هرې ګناه ته ځان آماده کولی سې. درواغ به هم وایې، دوکه به هم کوې، حرام به هم خورې، ناوړه اعمال به هم د دې دنیا د ګټلو دپاره کوې، خو ستا مقصد دنیا ده. د دغه دنیا د لاسته راوړلو دپاره چې ته هره ګناه وغواړې کوې، ځکه ستا په زړه کې د دنیا محبت دی او دا د هرې ګناه جړ هم دی. لیکن کم کسان چې زکات ورکوي، په مینه یې ورکوي، د دې په زړه کې د الله مینه ده، د الله محبت دی، زړه کې دنیا قرار نه لري، د دنیا مینه محبت قرار نه لري. دا کسان بیا دنیا ته هیڅ حیثیت هم نه ورکوي او الله جل جلاله د زکات په ورکولو باندې دا خلق د دنیا او آخرت ګټور انسانان بولي او د دنیا د دې زکات په ورکولو باندې نور هم برکت کوي.